بسم الله الرحمن الرحیم. راځه موږ موضوع د نن ترکیبي ویش. ترکیبي ویش یا انګلیسي کې ورته ویل شي ساينټیفیک ډیویژن. ترکیبي ویش لکه موږ تاسو چې د دې نه مخکې د پولینوم یو څو عملیې ویلې چې د هغې له مخې ضرب و جمع و منفي ضرب تقسیم دا څلور عملیې وي. د سره سره موږ دوه قضیهګانې هم وویلې. یو د باقي مانده قضیه وه او بل چې د فیکټور قضیه وه. اوس دلته خبره دا ده چې ترکیبي ویش په واسطه موږ څه کولی شو. ترکیبي ویش په مرسته موږ څو اهداف په لاس راوړلی شو. نمبر 1 چې دی تقسیم حاصل شی تقسیم حاصل موږ تاسو کولی شو چې د ترکیبي ویش په مرسته په لاس راوړو. دویم قدم کې د ترکیبي ویش په مرسته ډېر مهم چې دی موږ تاسو شی په لاس راوړلی شو باقي مانده پیدا کولی شو چې که چېرته یو پولینوم په بل تقسیم شي د دې بقایا به څو وي. دریم چې کوم اهداف موږ داسې په لاس راوړلی شو هغه څه دی فیکټور. یعنې فیکټور قضیه دلته تطبیقولی شي. فیکټور دی که نه دی فیکټور دی که یا نه دی مطلب که نه دی یا نه دی. څلورم موږ تاسې ډېر مهم کار په دې کولی شو چې هغه څه ده پولینوم تجزیه ده. ښه چې تجزیه موږ یا ویلې نه ده خو دلته تاسو یو څه شی په دې مربوط ویلی شي پولینوم تجزیه. چې د پولینوم تجزیه دا اصل کې کله چې تاسو دوهمه درجه یو مجهوله معادلات ووایئ مطابقت ووایئ بیا تاسو تجزیه زده کوی شئ. خو دلته موږ تاسې د ترکیبي ویش په مرسته باندې یو پولینوم تجزیه کولی شو. او بل چې دی بل مهم هغه دریمه درجه یو مجهوله معادلو حل دی. ښه معادلو حل دا کار موږ تاسو په ترکیبي ویش په مرسته کولی شو. موږ دا کارونه کولی شو خو اوس بې طریقه ووایو. د طریقې لپاره اول مهم شرط دا دی چې ترکیبي ویش ته ترسره کوي باید پولینوم کامل وي. سره کم وي کامل وي. هغه پولینوم دی چې د لوړ توان څخه ټیټ توان پر ټول حدونه ولري دې ته ویلی شي کامل پولینوم. نو ترکیبي ویش لپاره شرط دا دی چې باید پولینوم کامل وي. چې کله کامل وي نو بیا به ټول ضریبونه ولیکو. دویم قدم کې به د مقسوم الیهي څخه متحول قیمت پیدا کړو په هغې به یې تقسیم کړو 1 by 1. راځم یو مثال حلومه داسې به پوه شي. مثال وای پی ایکس پولینوم دا مساوي کېږي له 3x په توان د 4 جمع یا 15x مکعب جمع 6x جمع 8 تقسیم x منفي 2. وای ترکیبي ویش په مرسته مې ټول شیان پیدا کړی. تقسیم حاصل دا په دې تقسیم کې حاصل څه کېږي که چېرته دا په دې تقسیم کې بقي به یې څه شي که چېرته دا په دې تقسیم شي آیا دا د دې یو فیکټور ده که نه دی او دغه نور شیان چې دغه نور دوه چې دي که نه دا بیا وروسته دي ځکه دې کې نور یو څه موضوعات هم دي چې باید تاسې ووایئ. نو دې لپاره به لومړی سټیپ دا دی لومړی خبره دا ده شرط دا دی چې ته باید پولینوم وګورې چې کامل دی او که نه دی. نو دلته لوړ توان 4 دی 4 شته 3 شته 2 شته نو کامل دی که نه دی کامل نه دی. کامل به موږ تاسې ترې جوړوو او بیا به عملیه اجرا کوو. نو کامل داسې ترې جوړوو ګوره چې 3x په توان د 4 جمع 15x په توان د 3 جمع یا دلته به تاسو اوس یعنې 0 ضرب هماغه متحول 0 ضرب x مربع مثبت 6x مثبت 8 دا دې مکمل هم کړ که نه. یعنې 0 ضرب هماغه متحول کوم حد چې نو هغه که مربع او که مکعب او که هر یو حد هماغه ورسره ضرب کړه. کله چې دا کار وکړ دویم سټیپ دا دی چې تاسې به د مقسوم الیهي څخه یا د دې ضریبونه اول ولیکئ. چې ولیکه ضریبونه ټول ضریبونه ولیکه 3 تیغه 15 علامه یې ولیکئ مثبت ښه مثبت پس خوسین 0 د علامت ضرورت نشته مثبت 6 مثبت 8 تقسیم به کړي په چا باندې مقسوم الیهي به ته پیدا کوي د هغې نه به قیمت ته پیدا کړي په هغه به یې تقسیم کړي. نو هغې لپاره لیکو چې x منفي 2 مساوي 0 x به مساوي شي له 2 په مثبت 2 به یې تقسیم کړو. نو ول به تاسو کرښه کش کړئ او لومړی چې کوم دی که نه لومړی چې کوم عدد دی هغه په خپله باندې راښکته کړئ مثبت 3 دا په خپله راښکته کړئ. وروسته دلته به علامه ولیکم. وروسته د دې نه به څه کوئ دا به په دې کې ضربوئ او دې لاندې به لیکئ او مسلسله به دغه عملیه مخکې وړئ. مثبت په مثبت کې مثبت 3 په 2 کې علامونه یو علم یعنې جمع کوو به یې ښه 15 شپږ 11 مثبت په مثبت کې 11 په 2 کې 22 0 او 22 هماغه 22 مثبت په مثبت کې 22 په 2 کې
څلور علامونه یو علامه څو کېږي 50 مثبت کې مثبت 50 په دوه کې سل مثبت اته او مثبت سل مثبت یو سل مونږ ویلې چې د چپ خوا چې اخیری خط چې پلاس راغی دی باقی شو دی چې شو آریا باقی مانده شو دی باقی شو باقی خو پلاس راغی ګوره یا اخر کې چې شی وو دا به باقی وي که صفر وو هم باقی ده او که عدد هم باقی ده اوس چې باقی یو عدد شو نو دا د یو فیکټور دی نه دوه شین مونږ په لاس راوړو ګوره باقی مونږ په لاس راوړ آر څو شو یو سلاته او فیکټور دی که نه دی فیکټور نه دی ښه ځکه نه دی چې باقی یو عدد شو صحیح شو دوه شین مو پیدا کړه اوس دریم د دې حاصل دی شی حاصل نو حاصل لپاره به تاسو څه کوئ حاصل لپاره به داسې کار وکړئ چې ضریبونه به همدا ولیکئ تر دې ځای پورې دا باقي دی دا به نه لیکو ښه د دې نه په غیر چې کوم یعنې اخري خط نه په غیر ټول به ضریبونه ولیکئ دا متحول به ورسره لیکئ خو متحول له به توان څه ورکوئ د دې نه به یو کموئ اول سر کې چې دی څلور دي درې به ورکئ دوه به ورکئ یو به ورکئ اخره پورې به ختم شي صحیح ده لکه ګوره اول به ولیکم درې x په توان د څو درې مثبت 11 x په توان د څو 2 مثبت 22 x په توان د یو او مثبت 50 بس دې حاصل شو درې شین مهدفو دغه پاتې دوه چې تجزیات او پولنوم یعنی درېمه درجه مجهوله معادل حل دی دا به وروسته وایو چې کله مو مساوات وویل او دغه نور درې شین مو داسې په لاس راوړو چې اخري چې شی هغه باقي دی که باقي یو عدد شو فیکټور نه دی که باقي یو عدد نشو صفر شو یعنی البته بیا څه دی فیکټور دی حاصل بیا داسې په لاس راوړو چې ضریبونه به همدا لیکو د متحول توان څخه به یو کمو مسلسل اول سر کې چې یو کم کړ بس مسلسل یې کمو تر اخره انف دا ولیکئ